أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو خبر شروع في مضمون کې مکارم الاخلاق. رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې دین د اسلام 380 خوونه لري. کله چې الله رب العزت یو بنده اراده د خیر وکړي نو د بازو خوینو توفیق دا ورته الله نصیب کړي. هغه کټولیو که بازو کې نیمایي چې ډېر پای کې تشریشي و یو خو په هغه خوینو کې چې نن تشریکيږي د الله په فضل او کرم سره چې انسان ور باندې جنت له داخليږي. د اسلام د شعائر او د اسلام د مقدسات او احترام ساتل، جمعات شو، قرآن شو، کعبه شو، د رسول الله ملګری صحابه، د الله رب العزت ذات انسان شکل د دې وقار او د دې عظمت پر ځړ کې لري د انسان بل جنت لور داخل کې شکل د دې وقار نه ساتي د به د ابن قیم فرمایي چې به د انسان به اخر د ایمان نه وشي نو بل تر باندې بدار روانيږي. او قرآن او سنت شکل انسان مطالعه کوي ويم ګوري ډیر آیاتونه او ډیر احادیث محمد رسول الله په دې مضمون باندې داللي. نو دغه محارم د رب العالمین باز علماء ذکر کړي چې هغه مکه دا څوک حج څوک عمره او هغه شی چې رب العالمین دغه نه منع کړي د منع ګناه دغه نه ځان ساتل دا صفت په انسان کې پیدا کېدل. د دې په نتیجه دا سړی له جوړیږي چې جنت له بسړی ور داخل شي. کتر قرآن او ته مکی او د عمره د دې لحاظ نه ساتي او ګناونه بار کوي په غیبه اصرار کوي او فخر باندې کوي نو یاد ساته یو ورځ بل شي راشي چې هیڅ بستانه د ایمان الله والی څوک مسجد حرام دی څوک ټوله مکه ده څوک خاص کر هغه میشتري چې کوم کې د حجاج حج لږي. ابن عاشور په خپل تفسیر کې به دا خبره لیکلې ده وی هغه شی چې رب العالمین په غیبه امر کړی دی بس دی ویل شي د الله مقدسات او د الله محارم دا کول او د کومونه چې منع کړی دغه نه ځان ساتله. حاصل خبره ده ابن جرير دا خبره ذکر کړی دی چې بکم شي باندې رب العالمین امر کړی انسان دغه نه ځان ساتي خاص کر په حال د احرام کې وجدا چې یو خو بده کې د رب العالمین د حدود لحاظ راځي او بل دی انسان د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت لحاظ ساتلو. د قرآن تشریکون کې معلم اولنې مفسر محمد رسول الله دی هغه موږ له دا خبره کړې چې دې شنه ځان ساتي او دې شنه رانږدې شي نو چې کله په انسان کې دغه صفت موجود شو دا به نه معنا د تقوا په مخ کې شوی و د سړی به رب العالمین جنت له داخل کی انت بورشي به مرتبه به دي جدا دي. آیاتونه او حدیث د رسول الله چې کله انسان بده کې مطالعه کوي ګوري یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د عبد الله بن قرط نقل لي ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى وذا الله رب العزت په نسبت باندې په دې ټول ورځو کې د عزت نه ډک ورځ شه دا هغه د اختر ده او د دین ورسته به ایولسم د ذوالحجې نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا په دې کې 15 شپږ سروي را وسوغه به ذبح کړه مخکې دین دغه اشعار وکي او چې کله وخت راغی نو به هغه ذبح کړه به دې ملګرو د شي اعلان وکړي اے خلکو که تاسو به دې کې کوم انسان ځان وخت دې کټکوي شي نو معنا ده چې دې ځای کې لکه څنګه چې دا حرام دا شاعر د الله دی کوم سروي چې انت بوتل کېږي دغه احترام به انسان ساتي ځکه دغه احترام چې کله سړی ور ساتي نو کې دې شي د ایمان د زوال سره مخامخ شي. پر وخت راغی به چې کله ذبح شو دغه استعمالول هم ته کولې شو خړلې شي. حضرت ابن عمر فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې ویلي وداع کې دا کومه میاشت تاسو معلومه لري د حرمت او دا کوم کار دی دا کومه ورځ ده او به ویلي چې الله رب العزت تاسو د ویني او تاسو مالونه عزتونه و تاسو باندې د شي بن کړی دی او حرام کړی دی لکه څنګه چې دی ورځ د عزت دی میاشت عزت دی زه عزت دی درې کړه دی ویلي اخر کې به ویل چې ګوره او خلکو زمان ورسه تاسو مرتد نشئ د باجه چټونه وਹੀ دلیل له بده
چې کله یو سړی د حرم د الله د محارم او د الله د مقدسات احترام نه ساتي د رسول الله د خبرنه معلومیږي چې بده باندې بده شي وخت راشي ایسه بده به مرتد جوړیږي مرتد سره به د جنت لورځي ورې صبر شي باندې نور امور نبی مالک نقل دی هغه خپل پلان نقل کړي رسول الله فرمایي ومن قال لا اله الا الله ویشاش لا اله الا الله ویلي او کوم شي چې داغه بندگی کې دي چې شوا رب العالمین داغه نه انکار وکوي د دې سړي د مالم پتا باندې بند دی او د وینې پتا باندې بند او د حساب نور شاره پرېدا ایواز الله له دلیل به دې باندې لا اله الا الله او دغه ویل مؤمن انسان د الله د دین نه خو نه ویل نه خدای انسان باندې د احترام ساتي ام داغه د مال او ام داغه عزت او ام داغه بدن کدی به احترامي به عزت ته غیله کې حدیث کې مخکې راغلی و رسول الله فرمای کله زمکو اسمانونو د اهل جمع شي او د یو مؤمن قتل وکي زبدا ټول جهنم لور باندې بوزم الله رب عزت ویل شي ویلي بردان نقل له نبی کریم علیه السلام فرمایي چې قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا چې یو سړی مؤمن سړی قتل کوي دا د الله په نسبت دومره لوی جرم دی چې دا ټول دنیا ختمه شوی وي دا خو لیکن نه دا چې د مؤمن سړی قتل کوي د مؤمن وشل دومره ګران په دې دنیا کې به کعبه راغله او په دې کې د مکه راغله د مدینه پکې راغله د قران پکې راغله علما پکې راغله د ټول خلک پکې راغله لیکن دا مؤمن دا د الله د نخونه یو نخره ځکه دا دین باندې دا آباد دی هغه دین نه خلا حدیث کې راځي عبد الله بن عباس نقل هغه رسول الله فرمایلی دی ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من ايام العشر وی چې ورځ الله په نسبت ډیر قابل دی عزت او ډیر الله رچ محترم عمل پاږي کې د دې لس ورځې کم چې ذل حجې دا اولنې شروع کیږي تر لاسو پورې وی بده کې تاسو د الله تسبیح ډیر بیان کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله او تکبیر دلیل به دې باندې شدم ګوره د محارم نه ده د دې احترام ساتل دا سړی جنت ته داخلي د دې بيزدي سړی د جهنم په طرف رواني ابو درداء نقل له وی رسول الله فرمایلی دی لا يزال المؤمن مؤمن میں انسان به همیشه د نیکی د خیر وړاندې کیږي ترڅو پرې شدا پردی وینه تو نه کی لیکن شکل دا پردی وینه تو کړه نو یاد ساته به دا سړی به د خیر نه الله قطه کې به خیره باندې بدا ور روان شي وجدا ابن کثیر یو قانون ذکر کړي و ان من المعصيه بعد یو ګناه چې وکړه دغه نه ورسره بل ګناه کیږي او بل ګناه کیږي د دې باخره نتیجه دا جوړیږي چې ایست بد الله په نسبت باندې بيدا لوی ګناګار شي ګناونه بر باندې پیټه شي الله به جنت ته محروم شي کله نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وی صلات فی مسجد هذا زما په دې جمعات کې چې انسان منځو کې وي افضل او دا ډیر بهتر دی من الف صلاه د زر منځو نه دین را په دې خاصه ثواب نور کې مگر د مسجد حرام حکم به جدا دی دلیل به دې چې د مکی مسجد دا مقدسات مدینه منوره د مسجد نبوي د احترام ساتل هغه کې منځ کول هغه له بوچته عقیده باندې عقیده لرله دی له ویل شي د اسلام د محارم او د اسلام د مقدسات او احترام ساتل نتیجه به دا جوړیږي چې سړی په دې باندې جنت له الله ور داخل کی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي رسول الله فرمایلی دی زما د امت عمل ما باندې پیش کړو نه کو بده وینه کملونه کې ماده خبره مند کړه چې په لار کې اوس ضروري شی هغه چاله ریکړي الله په دغه باندې سره جنت ته بوزي دویم دا معنا چې وسړي وې بد عمل به کې دا مند کې چې دا لاړی یا پوزا یا یو بل شی وېدا سړی به د جمعات کې شون کې او به است هغه پاک نه کې او د پن نه کې وېدا ګوره په ټولو عملونو کې بد عمل د جمعات به عزت وکړي چې وخت ور باندې راشي چې است به الله به په بل طرف باندې بوزي ځکه دا خو د اسلام نه خو نه خدا احترام نه ساتل عبد الله بن زید نقل له هغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بین بیت و منبری په ما بین د کور زما کې د کوټې زما کې د منبر زما کې روزه د یو بخښنه د جنت د باغچونه دلیل به دې باندې چې ګوره مسجد حرام رسول الله ذکر کوي د مدینه او د مکی چې دا د اسلام نه خو نه خدا تاسو بده کې ډیر عملونه الله له وکي او د قشن دي وقار او عزت پر ځل کې ولري عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم به هیڅ ورځ عمر نه و چې دا خبره به کوله چې الله رب عزت په خپل بندگان ډیر زیات ازادي د ور نه په نسبت سره ورځ د عرفه له په ټول ورځو کې ازادي خو لیکن په دې ورځ کې ډیر زیات او دا الله دې بندگان له نږدې کیږي او به فخر کوي دا ملائکه باندې دا خبر اورته کوي چې ما اراده اولای داخل شنه د عرفات د میدان لرغلي داخل زمانه څو غړي وي الله بکنه وي تاسو به دې باندې گواشه چې خلکو نه ما بکنه وکړه د عرفه د ورځ
د غیر وجنی ولا باقي کې عمل کوله وېدام د اسلام د محارمونه د غیر مقدساتونه دې سړي اکرام کو الله به جنت ور داخل کی بلکې حدیث کې دا راځي مخکې ګناهونه الله یو کال ورته معاف کوي او رسا ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي ومن اتى هذا البيت کوم انسان چې بیت الله لرش جمعه دلته ونکړه د فسق کارونه ونکړه رجع كما ولدته امه وبرته چې راوپس کیږي دا به د ګنا نه د شي پاک شي لکه څنګه چې د امر نه پیدا شوی نه ویږي د رسول الله د احادیث دا ټول دل ګوره په دې خبره باندې دي چې ای خلکو دې جمعه ته دې مسجد حرام او دې حج او دې عمره دې اکرام ساتي دې په عمل کې بدله کې به اخر جنت الله تاسو درکړي بل حدیث کې راځي جابر سے فرمایي چې محمد رسول الله د دې وږي پیس غندنه وغیرہ د دې شینو د خوراک نه منع کړی دا او به ویل ودا بدوی او نشه ارچه او خړل لازم د جمعه ته نږدې کېږي نه وجدا د ملائک د هغه سره zarar من کېږي متضرر کېږي چې کوم شي د انسان متضرر کېږي دلیل به دی باندې چې مؤمن ملائکه جمعه دا ټول د اسلام د مقدساتو دی نو په کار ده چې انسان د غیر احترام مسدد شي بنې لکه خوراک کو لا اله الا الله او صرف دا خبره ده چې رسول دی باندې مؤمن نور هغه کارونه کوم چې کوم رسول الله باندې کړی زده وکم نه عبد الله بن عمر بداوی رسول الله فرمایلی دی وی چا چې په موږ باندې اسلحه را واخص او راوي سره فلیس من نو دا سړی بالکل ګورز موږ د اسلام نه دینه دا سړی د ایمان نه بخلاصي مؤمن باندې صحت څنګه راوباسي هغه تیری او کله رسول الله دا ویلي وی من سمع رجلا شاچ او سړی نه واوریدل چې هغه په جمعه مسجد کې आवाज کو د ورک شي نو دا سړی دی وای چې الله دې دا شی بتا باندې واپس نه کی وجه دا ده فإن المساجد لم تبنى لهذا د جمعتون خو دې خبره د لپاره بالکل د سره جوړ کړی شوی نه دي ته چې به اعلانونه کوي سنت طریقه دار چې دا خبره کې کاغه سړی ورکه دی کاغه مال ورکه دی چې الله رب العزت بالکل تعالی نه واپس نه کی دلیل له بدی باندې چې بدی جمعتون کې دا اعلانونه کول دا به زیاده د ورکه دا د جمعت به عزت ده بدی انسان باندې بده شي وخت رب العالمین را ولې چې د جمعت به عزت وکړه ایمان نه بدا سره کنګالیږي وره دې مسلې د علم څخه کول پکار دي عبد الله بن مسعود فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی چې نه د حلال وینه د مسلمان سړي چې ګوي کوي په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نو زد الله رسول يم مگر کچرته قتل وکي یا د قشن شادي شوی زنه وکړه یا یو سړی د خپل دین نه مرتد شو او یا تارک دی جماعت د مسلمانانو نه ویره وجل پکار دي د مرتد ځکه دې سړي د اسلام بیزتی کړي دا سبب ان شاء الله مسترک دار شي د مرتد توبه قبلي کنه توبه قبلي بالکل خو به دې شرط باندې چې د توري لاندې نه دا هغه مرتد توبه نه قبليږي چې د توري لاندې هغه راغی او کلاشینکوف لاندې راغی اوس وجه زماره توبه نه کدا مرتد او برته اسلام دراغی توبه وستا دین د اسلام اغلب دا اجازه ورکړي چې دا توبه قبول شي خو چې گیر شو دا توبه به الله نشانه مني جابر رضی الله فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وینه دي حلال یو استاسونه چې هغه اسلحه په مکه کې راوالي ځکه دا خدای امن زره دا شاعر دي دې احترام صدر بکار دي بره ابن عازم دا خبره نقل ده وېزمه د ماما سره مخامخ شوم دا سره جنډه وا ما ونه پښتنه کړ چې اين توري چرته روانه اے ماما وېزه خو رسول الله علیه وسلم یې شړیلا وی هغه چې دا خوا کې بنی کا کړی دا او مال امر کړی چې دا چټي هوا او داغه د اعمال راواله دلیل په دې باندې چې مسلمان او خاص کر به خپل ولی دام ګره د مقدساتونه ده انسان لکه څنګه د خپل مور حکم لري دغه د وقار او د احترام مسله ساتي د قشن دي خواکم ده دغه سره نکاح کول دا باعث بری دي جوړیږي چې یو سړی د ایمان نه پخلاصيږي او وجد لري سړی بکار دي د اسلام شاعر احترام ده ونه ساتو او کله رسول الله ویلي وکم سره چې مسجد قباء لراشي راکمن و ماشین کدا سورلی بنوي کدا پیدلې نو خامخه دوه رکعات منځ دی وچی دا ور باندې ضروري دي ذکر رسول الله بدل ترته منځ به کولو دا یو مقدس عمل دی چې انسان بدیږي کې کوي او رسول الله موږ تاسو له بده باندې امر کړی دی انس بن مالک فرمای عجیب خبره ذکر کړی دا وانکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر و تاسو د عملونه کوي چې تاسو بنسبت باندې د وختونم ډیر واړه کاری او موږ به د رسول الله په وخت کې د هغه امور نشمارل چې باغې باندې سړی هلاکی او بربادي کی دلیل په دې باندې چې انسان ګناه له په واړه نظر باندې ګوري نه کله چې انسان دې په واړه نظر باندې وګوري نو دا الله په نسبت باندې غټه معلومیږي او چې کله غټه معلومه شو دا سړی ګره په خپل بیره بربادي به تر باندې رواني کی عمر بن خطاب شکل ابو الولود اوالو نو ویل الحمدلله الذي لم يجعل ویټو څه بدونه د کمال هغه ذات لري چې نه دا ګرځول اسمه مرګ دا هغه سړي په وجه باندې شاغر اسلام داوا کوي
وی به چپ شو د اثر د ژوړن وی موږ ورته ویلې د منځو وخت دی یا امیر المؤمنین نو هغه ویل چې وی دا هغه انسان بالکل په اسلام کې برخه نشي چې هغه موږ قضا کوي ځکه دام د اسلام نه خو نه خلا چې کله یو سړی هغه موږ قضا کوي عمر سبیل ولا حظ فی الاسلام لمن ترك الصلاه وی دي سړي د لپاره بالکل په اسلام کې برخه نشته بیزتی وکړه وی مونږ یو کې په حال کې چې داسخه بالکل مشه دا جوش کولو عبد الله بن مسعود بدا ویلي وی مومن سره چې کله ګناه وکي دا ګویا کې د شي مثال لکه دی غر لا نشناسته یری کې جوش بر باندې راغورځيږي او فاجر او منافق سره چې کله ګناه وکي دا د شي لکه مچ دغه بده په زمانه کې نه وی کله په یو تر باندې وې شړې کله په بل تر باندې وشړې دلیل له بده د ګناه نه یرا دا سره جنت ته داخله یو دا ګناه اسی ګناه نه ګڼل بلکې د شي تیز په ورتله تدبیر اخر نتیجه دا جوړیږي چې دا سره رب العالمین د جهنم په طرف باندې به روان شي ځکه په خوینه کې محمد رسول الله تشریح کې عبد الله بن عمر ورثه شو قابله بما اعظمك ما اعظمك واعظم وډیر اوچت عزت دستا او عزت چې تعال درکړي دا غم ډیر اوچته هو المؤمنون عند الله اعظم حرمه منك لیکن دا مؤمنان سره ګوره په عزت کې ډیر اوچت دي مؤمن دومره اوچت نه ښه اته به عزتي کول دا سړي عمل بربادي لکه سلف صالحینو بدا ویلي چې کله سړي مؤمن له ضرر ورکي یا د قشان مسلمان له ضرر ورکي نتیجه په دې سړي باندې دا راشي چې استبداد ایمان نه کنګل شو عمل بل ټول برباد ابو هريره سے فرمایي وګزه شرطه غرسنی وسه مدینه کې وګورم چې دا چریږي نو هیڅ چرته به هغه وینې راوما وجدا دا چې دا حرام دی او په حرام کې دا شی نه ګرځي راګرځي چې کم خلق الترا مخلوقات یری دهشت کې راولي د دې شی په نتیجه دا جوړیږي چې سړی به ګوره به د ایمان د زوال سره مخامخ د عمر بن الخطاب بارے کې دا راځي صاحب بن یزید فرمایي وې دوه کسان په زویږي مال اشاره وکړه یو وړه غوندي تیګه وسره وی هغه دوه کسان راولې چې کله مې راوښه هغه خپل ما بین کوم سره خبره کولې وی کوم ځای راغلی وی طائف نه وی قسم په الله چې ملمانه نه ما بده شواله وی چې دی اډو کوم سر درد کړي سم درد کړي وی د محمد رسول الله په جماعت کې اوسه دومره اوچت आवाज باندې خبره دلیل په دې چې کم سړی د جماعت احترام نه ساتي بلکې پای کې خنداګانې کوي بیزه خبره کوي د انسان لوال پکار دی دا دومره نقصان سره د سړی مخامخ کوي چې د جنت ته ګورې اور باندې به محرومي کی نن کنزل اختلاف جنجال د ټول د جماعت کې خلک کوي اور ابن مسعود فرمایي ویمانه محمد رسول الله ملګرو له سرګ باندې کاته مخکې رسالت مدرس کې دا موږ تاسو ویلی و وی نبی صلی الله علیه وسلم چې لاړو ته کولې ملګری مرتلا شي ویلو او چې کله به او داس کو نور ملګرو به اضافه وبره خصو به خپل بدن باندې به مګلې حتی نجنو چې بسره جنگ به وکي او چې کله رسول الله خبره کوله نو سر به ځنه به کته کړي و وی څوک به میرا کاته چې رسول الله له وګوري تعظیم له د محمد رسول الله د اکرام د وجنه نن نبی کریم علیه السلام زموږ سره په ما بین کې نشته لیکن احادیث رسول الله موجود دي چې کله تا رسول الله حدیث شاه بیان کې ته د شي ګمان کوي چې په دې کې پیغمبر علیه السلام ناس دي چې هغه ناس دي او تر هغه پوړانی د سر ګراوي څه نشه انداز باندې وروکاته یې مخالفت وکي یاد ساته د ایمان د زوال سره به مخامخ دا خو ابلیس چې موږ ګډوډ کړیو د رسول الله د حدیث پورې سزا کوم عمل چې رسول الله په سنت باندې ثابت دي دغه پورې ملنډ او ټوخي او به مداوم دا کړی چې الله موږ جنت الفردوس سره دا غلطه را دا ناروا ده وی هلال ابن سراج هغه عمر بن عبد العزيز له وفد ولېګو چې کله هغه امیر المؤمنین شو خلیفہ شو او د څو کتاب خط ورولېګو چې هغه کې د محمد رسول الله لیکلو مجعل چې لیکلو وی عمر بن عبد العزيز راواخصو وی اول پسترګو باندې کې خو دغه نه ورسه به په دې مخ باندې کې خو او بعد دغه نه به مچ کې وی کې دې شي بده کې دې شي اسما په دې شبه باندې اسما په دې سترګو باندې اسما په دې مخ باندې ولګي چې محمد رسول الله ګوتې الته لګېدلی داغه د خط احترام ساتل داغه د سنت احترام ساتل داغه د قران احترام ساتل د دې په نتیجه دا جوړیږي چې سړی به جنت په طرف باندې روانيږي او چې کله یو سړی د دې شنو بیزتی کوي یاد ساته دا سړی ابن قیم فرمایي الله به د جهنم په طرف باندې روان کی د اسلام د نخو د قران او سنت او د جماعت او د محمد رسول الله دغه د ملګرو احترام ساتل بلال مسعود فرمایي وی وړي ګره مګوره لیکن د شي وګوره چې تر مخالفت نه چاو کې د شي مو چې لکه دا ګناه مې وړه وکړه بلکې ځان سره دا سوچو کې چې زه خو الله منع کړم داغه مخالفت مې کړه هغه څومره لوی دی طلب معلومات کې دی ګناه امام احمد بن حنبل فرمایي چې کوم شی تکي کې دی شي د قشم پردی وی قران دې پاګې باندې ونی لیکل شي وجه دا او نو د قران سر لنه کې خودل شي کې دې شي د دې شي بیزتی وشي او یورت ورسې راشي چې د قران بیزتی وسره وشو چې د قران بیزتی وکړنو یاد ساته رسول به د ایمان نه کنګل شي
بلکې شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي قران غرزول پر قاذورات او ډیرانو دي شيونه کې یا آیتونه غرزول قصدن و د بد دي سړي ایمان برباد کیو بیمار بد سړي اخیدونه لشي د ایمان او د اسلام د واقعي خبره ده امام النووي رحمه الله عليه فرمایي اجمع المسلمون على وجوب التعظيم القران العزيز على الاطلاق والتنزيه وصيانته د ټول مسلمانانو په دې باندې اجماع چې سړي د قران کرام ساتي دغه صفای به کوي هغه به وقار او د عزت عقیده ساتي اکرام رسول الله قران را واقصو د قبله په طرف باندې بکینه سخل به کې به سینې پورې ونی او به شل به هذا کلام ربي دا ما در پیغام دی چې مال راغلي قاضي عیاض فرمایي وی چې چا د قران به عزت وکړه یا د قران د روایت به عزت وکړه په یو بل خبره ټکړه باندې به عزت قران وکړه په هو کافر به اجماع المسلمین ودا سره کافر د اجماع ټول مسلمانانو باندې دلیل له بدی رسول الله فرمایي چې اسلام د مقدسات او قران دی سنت دی کعبه ده مدینه ده مؤمن دی د دې احترام ساتل الله سره جنت رواني او د دې بیزتی کول دا ګور سره د جهنم په طرف باندې رواني ابن کثیر دا خبره ذکر کړي امام مالک رحمت الله علیه بچکل حدیث اتلو درس لا وی غسل به وکي صفا جامع به واغسته خوشبو به ولګولا ګیره به ګمنس کړه او بیا به محمد رسول الله احادیث لګینس حتی تر دې یو ورځ ویلانه مو شو درس کو چې اتلس کړه د بدرنګ تغییر راغی درس چې پاره ملګر ورته شیخ ستاسو بدرنګ نه یو تغییر راغی وېزما د لمن اوچته کې شکل راوچته کړه نو اتلس یې دوه ویسه لړم چې چلو وی چې کله اول ټک درکړې وي موږ له دا خبره کړې موږ به دا وشلې وي ماره محمد رسول الله خبرې شروع کړې وي دا مخ کو نه غنل چې دا د قطع شي ځکه دا د رسول الله چې موږ مخې لناش خیر دې زمون مرشه دومره وشت احترام ابن عون په عالم بارک رضی د محدث وي د شاګردانو یو ملګری چې د پنسل تراش کولو وی په دې وخت کې د حدیثو درس ویل چې باغې نظر ور پری وته یو مېشي ملګر له زجرن د درسونه ویلي ویزه تاسو د محمد رسول الله حدیث بیانو او تاسو په دې وخت کې لاره پنسلونه پاکوي را پاکوي دا خو بیزتی ده دا ناروا ده فوزل ابن عیاض بدا ویلي وې څومره چې دا ګناه ستاسو په نسبت باندې وړ کېږي د قشند الله په نسبت باندې غټيږي او څومره چې ستاسو په نسبت باندې غټيږي دا به د الله په نسبت باندې وړ شي الله رب العزت فرمایي چې دا ګناه د دومره لوی ګناه کوي چې دا ما معاف کړي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بارک رضی عجیب امام نه لک احادیث د یادو په اتفاق د ټول مسلمانانو سره د قران نور سره مسلمانانو په نسبت باندې دوه معتمد کتاب چې هغه الجامع الصحیح د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاول الله سے فرمایي وی چې کوم سره د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب باندې رد کړي او د مسلم باندې ویات ساتي دا سره بدعتي دي او د بدعتي بارکه اخوند دروازه فرمایي ودا چې مرشي په ورځ قیامت الله د جهنم سپېته جوړ کی څومره خطرناکه مسله ده امام بخاری دغه په کتاب باندې رد امام مسلم دغه په کتاب باندې رد او تعالی دا خبره خلکو له ثابتې چې نه غلط تحقیق کوم خیر ده کما په کتاب ردونه وکړو چې په دې کې دا غلطي ده او دا غلطي ده او دا غلطي ده نو د امام شاه ولی الله په نسبت پاکستان افغانستان بنگلاديش هندستان په دې علاقو کې څومره چې د قران او سنت علما دي د دې ټولو د قران او سنت استاد چې شاه ولی الله صاحب دي رحمه الله هغه فرمایي دا سړی بدعتي دي او د دې بدعتي انساني عمل محمد رسول الله فرمایي الله نه قبلي پرويت عبد الله بن مسعود باندې رضی الله توفیق توبې مورنکی امام بخاری رحمۃ اللہ ورځ به مسکو مچي وچی شو ول لسکرات وی چې کله موږ پوره کینو ملګرو لوي شو ګورې دا شی دی مال zarar راکې وی چې وای کاته نو ایسه مچي وا او شپه ول لسکر دی ودا چې چلو خدای د خپل موږ قطه نه کوي وی ویلي وی كنت فی آیه ز په یو آیات کې شروع په احببت ان اتمها ما خو کوم غن خیر ده زموږ شم خو چې لیکن د آیات قطه نشي دا پوره شي د محمد بن مسعود نقل به موږ د امام بخاری په مجلس کې ناشتو په دې ګیره کې یو خشاک وندو وی یو ملګری دا راوخصو لری کې امام بخاری رحمۃ اللہ په هغه باندې نظر وې د شکل پس مکه باندې وګرځو هغه راوخصو په خپل سنونو کې خو جمعات نه بار وته وې ایسه وګرځو ولا ویل کڅنګ چې زما د ګیره د دې شی نه بچ ساتل کېږي په کار دا چې د جمعات هم د دې شی نه بچ ساتل شي دلته به بیغمه ګیره ګمنځي وکته به وګرځيږي نور شي نه به پراتی کور کې معمولی غو مسله شاغله دومره احترام ساتل لیکن د جمعات بیزتی کوله د امام بخاری دی عمل نه دا معلومیږي چې دا ګوره د اسلام نه خدا د دی وقار او عزت ساتل سړی له ایمان نشي کې د بیزتی کول سړی ګوره به په بل تر باندې رواني حتی در دی د صفونه اله بارک راځي چې په حرم کې زنا وکړه الله ته کاني جوړ کړه دا غو محمد رسول الله د وجه نه کې د رب العالمین موږ توسل درګی نه په هغه دنیا کې الله به موږ سزا راکړي چې دی جمعات بیزتی من کړي دی د بل
جار لازم شریف فرمایي بلکې ابن عاشور دا خبره ذکر شوی دا وی چې په کوم شی باندې رب العالمین امر کړی دی هغه په تعظیم باندې که حج د بل شی دا ټول ویل شي د اسلام مقدسات او د اسلام شعائر د دې احترام په انسان باندې ضروری دی لازمي او بے عزتی کول د دې دا سره ګور د جهنم په طرف باندې رواني یو سړی دی هغه د اسلام د مقدسات او احترام اوسه نتیجه به شي یو دا چې د ایمان د قوت علامه ده دویم دې سړی له نور نه کې ډېر اسانه شي او دریم نشه مسله ده چې دا سړی والله په دغه عمل باندې اوچت درجه له ورسي او د ګنا نه به دا سړی الله بچو ساتي او بل دا چې الله به په دغه عمل باندې جنت له ور داخل کی ذکر رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپې ته خو نه لري چې کله الله رب عزت او چاله اراده د خیر وکي نو څه عیسی ورته په عمل کې الله ورته نصیب کې به عمل کې دغه په وجه باندې رب العالمین د جنت له ور داخل کی رب العالمین موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د اسلام مقدسات او احترامات وساتو الله رب العزت موږ تاسو ته قران او سنت بصیرت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین